ایمل والي خان وایي چې د یو پاکستاني په توګه وایم له افغانستان سره د پښتونخوا یو ځای کول ناسم کار دی. د اختلافونو سربیره له کابل سره د اړیکو پر ساتلو د اسلام آباد ټینګار. وروستۍ خبره ده چې بلوچستان کې 3 پاکستاني عسکر د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. سلام ستړي مشه پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. ایمل والي خان وایي چې د یو پاکستاني په توګه وایم له افغانستان سره د پښتونخوا یو ځای کول ناسم کار دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل والي خان په یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې د یو پاکستاني په توګه وایم له افغانستان سره د پښتونخوا یو ځای کول ناسم کار دی. ایمل والي خان په دې مرکه کې وایي چې لرو بر یو افغان ناره دا معنا نه لري چې موږ له پاکستانه جدا او له افغانستان سره د یو ځای شو. ایمل والي خان د منظور احمد پښتین په مرشد د پښتون ژغورنې غورځنګ د 11 اکتوبر کامې عدالت په اړه وویل چې جرګه د پښتون تاریخ دود دی او زیاتره مسایل د جرګو له لارې حل کیږي. د یو پوډکاسټ چلونکي د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ایمل والي خان وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د لرو بر یو افغان دا معنا لري چې موږ د قوم او د ژبې له مخې یو خلک یو. اوس هم زموږ په ګډون ټول په پاکستان کې میشته پښتانه ځانونو ته افغانان وایو او دا یو تاریخي مسله ده چې افغانستان دوی د نیکونو وطن دی. نوموړي د 11 اکتوبر کامې عدالت ته د جرګې نوم ورکړ او په ډاګه یې کړه چې تمه لري چې د خپل ملک پاکستان پر خلاف پکې څه نه وي. تر دې وړاندې منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ګیلمن وزیر په یاد غونډه کې د وینا پر مهال ویلي و چې راتلونکي اکتوبر کې به د پښتنو کامې عدالت جوړوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې ویلي و کوم حالت چې تاسو رامنځته کوئ پښتانه یې نه در سره مني او نه په داسې حالاتو کې در سره مخ ته ځي. نوموړي د ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال ګډونوالو ته ویلي و چې دوی به د اکتوبر په 11 د پښتنو ولسونو سره په ګډه داسې پرېکړه کوي چې ورسره به د احمدشاه بابا تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي. نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی و چې حوصلې به نه بایلي ځکه چې د هغه په وینا خبرې اوس یو تاریخي پړاو ته داخله شوي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې د اختلافونو سربیره له کابل سره د اړیکو پر ساتلو د اسلام آباد ټینګار. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي اسلام آباد د ځینو اختلافونو سره سره له کابل سره د اړیکو ټینګولو ته ژمن دی. ښاغلی اکرم زیاتوي چې پاکستان تل په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره د تعامل او ملاتړ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي پاکستان د افغانستان لپاره یو جامع پالیسي لري چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او د طالبانو له حکومت سره به اړیکې ساتي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ شته ناندرۍ له نورو لارو حل کیږي او دا په دې معنا نه دی چې افغانستان د یوازې پرېښودل شي. د دې سره جفت په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر وایي چې سرپرست حکومت د پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی. د سهیل شاهین په خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس وایي د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي او ښې اړیکې د ټولو هیوادونو په ګټه دي. د اسلامي امارت اړیکې متوازنه او اقتصاد محوري دي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ښې اړیکې او مثبت تعامل د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د سیاسي چارو شنونکی جنت فهیم وایي د دوه هیوادونو ترمنځ د ننګونې د حل لاره یوازې هغه څه دي چې باید د ملګرو ملتونو سازمان تر نظر لاندې د افغانستان او پاکستان ستونزې حل شي. د پوځي چارو شنونکی عبدالهادي قریشي هم وایي ستونزې باید د نړیوال تعادل او تعامل له لارې حل شي او دا د حل یوازینۍ حل لاره ده.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو په ځلونو ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې حضور لري، خو اسلامي امارت تل د پاکستان دغه ادعاوې رد کړې دي. وروستۍ خبره ده چې بلوچستان کې 3 پاکستاني عسکر د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په ژوب کې د شنبې په ورځ سپتمبر 21 وسلوالو د ترهګرۍ ځواکونو پر موټر برید کړی او 3 پاکستاني عسکر یې پکې وژلي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سید عبدالصبور آغا په وینا په دغه برید کې یو عسکر ځای پر ځای وژل شوی او 3 نورو ټپیان شوي وو چې 2 د ژورو ټاپونو له امله وروسته ساه ورکړه. د پولیسو دغه چارواکي یاده پیښه د ترهګرو لخوا برید بللی او ویلي دي چې دغو عسکرو 3 نیول شوي شکمن کسان په ژوب کې پولیسو ته وسپارل او د بیرته ستنېدو په وخت کې په شیریني ماڼۍ سیمه کې ورباندې برید وشو. نوموړی وایي چې د ژوب ضلع د مندوزي کلي په کراسه نومي سیمه کې په یو بل موټر کې سپرو وسلوالو ډزې کړي چې پکې د ITF عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د بلوچستان عالی وزیر میر سرفراز بکټ ویلي چې په پیښه کې ښکېلیو کسانو ته به سزا ورکړل شي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند دغه برید پر ضد د یکشنبې په ورځ لاریون کړی او ژوب او شیراني سیاسي ګوندونو د سپتمبر په 23 د احتجاجونو اعلان کړی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو لا د وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی دی. په ژوب کې دغه برید داسې مهاله شوی دی چې له تېرو څو اونیو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې په ژوب او شیراني په غرنیو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو ویډیوګانې خپریږي او د سیمې اوسیدونکي هم د طالب وسلوالو د لیدلو ادعاوې کوي. یو لوړپوړي چارواکي چې په راپور کې د نوم له یادولو څخه ډډه کوله ویلي چې په سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو په تړاو ورته راپورونه رسېدلي دي او په وړاندې امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په ژوب او شیراني کې وسلوالو طالبانو څو ځلې پر لویو لارو موټر درولي او خلک یې تلاشي کړي دي. نوموړي په دغو سیمو کې د پاکستاني د امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه وکړه، خو ډېر معلومات یې نه دي ورکړي. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات کې د یکشنبې په ورځ سپتمبر 22 د پولیسو پر موټر چې د بهرانو ډیپلوماتانو امنیت ساتو بدرګه کابل یې د سړک غاړې بم چاودنه شوی چې لږ تر لږه یو پولیس پکې وژل شوی او څو کسان نورو ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکو په دې چاودنه کې مرګ ژوبله تایید کړې ده او ویلي دي چې د پیښې قربانیان د شاوخوا 12 هیوادونو ډیپلوماتانو د موټرو د کاروان په سر کې روان وو. دغو چارواکو ویلي چې په چاودنه کې بهرانیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسېدلی.